سلامونه کتونکو نوروز عمر امید د یوې ډېرې مهمې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. کتونکو دغه ویډیو به سکیپ کوئ نه، تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ. یو ډېره ضروري خپرونه ده دا چې دغه زما په بیکګراوند کې په کلیپونو کې چې تاسو کوم مسجد شریف ګورئ د دې د شهیدولو اراده شوې ده په دوه وجو باندې. یوه دا چې دا تقریبا 40 کاله پخوا همدغه شانتې په کچه ډول باندې رغول شوی دی. د دې تیرونه ډېر زیات خراب دي، نن او سبا کې د رالوېدو خطره ده. پخوا هم په دې کیمپ کې یو مسجد را غورځېدلی و چې په هغې کې مونږ 2 کسه طلبا د قرآن کریم حافظان شهیدان او 14 تنه په هغې کې مونږ زخمیان لرل. د هماغې ویرې نه مونږ کوشش کړی ده، دغه کلیوالو دغه اراده کړې ده چې دا مسجد شهید کړلی شي، ولې چې د دې هغه چت چې کوم دی هغه ډېر زیات ضعیفه شوی دی. دوهمه خبره دا چې دلته د نفوسو د زیاتوالي له امله په دغه کې چې کم سپیس دی هغه نه ځایږي. نو مونږ اراده دا کړې ده، په کلیپونو کې تاسو ګورئ د دغه مسجد شاته چې دی ځای نشته، نو دغه مسجد مخکې چې دی مونږ یو څه مساحت یو څه سپیس چې دی هغه لرو. نو کوشش دا دی چې یاره دغه مسجد نور هم آزاد کړلی شي او په اساسي ډول باندې ورغولی شي. تاسو په دغه کلیپونو کې ګورئ چې د قوم په شریکه په اشر باندې دې دپاره په دغه ځای نه کاڼي راوړي. په دغه کلیپونو کې تاسو ګورئ ټیکټر یې لګیا دي، همدارنګه خپاره لګیا ده، دوی هم دغه کاڼي راوباسي. کاڼي به راوړل کېږي، دغه کومه ژوره کنده چې ده دا به راډکېږي. خو په دغه باندې چې دی ډېر زیات مصارف راځي. د دې مصارف زما د نظره تقریبا چې 80 لکه او کروڑ خوا او شا کې به د دې مصارف وي، ولې چې دا به په اساسي ډول باندې رغول کېږي. د دغې ټول څومره مصارف چې کېږي، څومره چنده چې کېږي، څومره خرچه چې کېږي، دا به زمونږ 2 کسه مخلص خلک چې دی هغه به تاسو ته معرفي کوو. هغه به هر هفته د جمعې په جمعې باندې تاسو سره ریپورټ شریکو. نو د تاسو نه مهیله ده چې او په تاسو ټولو باندې مو دا غږ دی چې راشئ په دغه صدقه جاریه کې تاسو هم برخه واخلئ، ولې چې دا د 1 کس 2 کسو کار نه دی. د خپلو هغه اقرباو دپاره، د خپلو مرحومینو دپاره، هغوی دپاره چې دی د آخرت توښه جوړه کوئ. په دغه کې به تاسو چنده کوئ مونږ سره. دا ستاسو په ډاډ باندې، د ټولې امت مسلمه په ډاډ باندې به دغه مسجد چې انشاءالله رغول کېږي. مونږ به تاسو سره د 2 کسانو د ټلیفون شمیرې، واتساپ شمیرې هم شریکو. تاسو په همدغه نمبر باندې رابطه کولی شئ او په دغه مسجد کې د خپل توان مطابق، د خپل وس مطابق برخه اخیستلی شئ. ټول زمونږ غږ لکه څنګه چې مخکې ما په خبرو کې وویل، په ټولو هغه مسافرونو به کوم مسافرو باندې دی کم چې په خلیج هیوادونو کې لکه سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په قطر کې، په کویت کې، همدارنګه په یورپي ملکونو کې، که په ناروې کې دي، که هغه په اسټرالیا کې دي، که په افریقا کې دي، او که هغه په امریکا لویه وچه کې دي. په دغه کې چې څومره مسافرین مسلمانان دي، په هغه ټولو باندې زموږ غږ دی چې په دې کې خپله پراخه ونډه واخلئ. دا د آخرت ګټه ده او د آخرت دپاره یوه توښه ده. په آخره کې به مونږ کاري صاحب ته دعوت ورکوو چې دغه ټولو خلکو ته څوک چې په دې کې جاني او مالي ګډون کوي، برخه اخلي، هغه ټولو ته دعا وکړي. او د تاسو نه په همدې ولنۍ خپرونه باندې اجازت اخلم، هر چېرته چې وی ښاد او آباد اوسئ. هر قسم ته اخلاص ورکړو. پاک پروردگار دې آخرت په حق کې ورته الله جل جلاله دې خالص دې الله جل جلاله رضا مقصد وګرځي. الله دې نور شانب کې وساتي او الله دې بس موږ سن سي دنیا او آخرت الله او ته ګل ګرځي. حلال روزي دې اسباب دې الله جل جلاله ته برابر کړي.